نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله سخت پریشان سو کوم دعا به ویله، چې کله به سخت غمجن سو کوم دعا به ویله. راسي چې هغه دعا درته وشم دا غم پریشانی پر هر انسان باندې راځي. تاسو دا دعا وایست د هر لمانځه وروسته الله رب العزت به تاسو د هر غم د پریشانی څخه محفوظ وساتي. خو یو خاص دا درته کوم چې څنګه ته غواړې چې الله تعالی د غم څخه محفوظ وساتي، دغه سدا پیغام خپل ملګرو ته هم شیر کا چې الله رب العزت هغه هم د غم څخه محفوظ وساتي. نو چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت پریشان سو دا دعا به ویله: الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. یو بل دعا ده: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. زبدا دعاګانې سکرین باندې هم درته نوشته کړم.